درنو لیدونکو ستړي مشئ. وروسته له هغې چې د طالب ډلې د سر وزیر مرستیال عبدالسلام حنفي ته اړوند په ټویټر پاڼه کې هیواد ته د ولسمشر غني د بیرته تګ خبر په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شو، طالب ډلې دغه پاڼه درغلیزه یا جیلي وګڼله. عبدالسلام حنفي ته په اړوند ټویټ کې لیکل شوي و چې ټاکل شوی د ولسمشر اشرف غني د یو لړ نورو همکارانو سره بیرته راشي او په پلرني ټاټوبي کې ژوند وکړي. په دې ټویټ کې همداشان د طالب ډلې هغه خبره چې تلی کوي هم یاده شوې چې وایي هیڅ یو افغان ته محدودیت او ګواښ نشته، ټول کولی شي ټاټوبي ته راشي. خو د طالب ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي چې د ټویټر دغه پاڼه چې د سر وزارت یا ریاست الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په نوم جوړه شوې درغلیزه ده. هغه ویلي چې هیلهمند دی چې څوک د محمد اشرف غني او د هغه د همکارانو په خبر باور ونه کړي. رویټرز خبري رسنۍ په یو ځانګړي راپورټ کې ویلي نړیوال بانک داسې پلان چمتو کړی چې له مخې به یې د افغانستان لپاره له یو کنګل شوي بانکي اکاونټ 1 میلیارد امریکایي ډالر په دې هیواد کې د بیړنیو مرستو لپاره ایله شي. دا پیسې د افغانستان بیا رغونې څانګې په نوم له نړیوال بانک سره په یو ځانګړي اکاونټ کې ټولې دي چې پر افغانستان د طالب ډلې له واکمنېدو وروسته کنګل شوي وي. که چیرې مرستندویه هیوادونه دا پلان ومني نو دا پیسې به د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان کې لګول کیږي او طالب ډله به ورته لاسرسی یا پرې واک ونه لري. نړیوال بانک غواړي چې دا 1 میلیارد ډالر افغانستان کې د پوهنې، کرنې، ټولیزې یا عامې روغتیا او نورو ټولیزو چوپړتیاو په برخه کې ولګول شي. یاد دې وي چې په دې څانګه کې شته پیسې د افغانستان له هغو ملي شتمنیو بیلې دي چې دا مهال د امریکا او اروپا بانکونو کې کنګل شوي دي. سرچینو د نوم نه ښودلو په اړ یا شرط رویټرز خبري رسنۍ ته ویلي د نړیوال بانک اجرایه څانګه به د راتلونکي مارچ میاشتې پر لومړۍ نیټه پر دې پلان ګړار کوي او بیا باید د منښت لپاره مرستندویه هیوادونو سره ګډ شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. د هندوستان له لوري د افغانستان له وګړو سره د بشري مرستو په لړ کې تازه 2.5 ټنه توکي کابل ته را رسیدلی دي. د طالب ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د هندوستان له لوري د افغانستان له وګړو سره د مرستو په لړ کې یاد هیواد تازه 2.5 ټنه توکي کابل ته را رسیدلی دي. نوموړي ډیره کړې ده چې طالب ډله د دا ډول بشري مرستو هرکلی کوي او هیله لري چې نور هیوادونه هم له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته پایښت یا دوام ورکړي. د یادونې ده چې ملګرو ملتونو څه موده وړاندې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې بشري اکار یا وضعیت اندېښمنونکی بللی و او له مرستندویه بنسټونو او هیوادونو څخه یې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې وه. د هند ځمکلړزې یا زلزلې اټکل څانګې NCS ویلي چې د ریختر په کچه 4.2 درجې ځمکلړزې یا زلزلې د بدخشان منځۍ فیض آباد ښار لړزولی دی. د دغه بنسټ په وینا د ریختر په کچه 4.2 درجې ځمکلړزه یا زلزله نن د خالي یا شنبې پر ورځ د سلواغې پر 13 شوې ده. د هند زلزلې اټکل بنسټ راپور ورکړی چې د دغې زلزلې سرچینه د فیض آباد ښار په ختیځ کې 80 کیلومتره ژوره وه. تر اوسه د دغې ځمکلړزې یا زلزلې له امله د مرګ ژوبلې او وټهیزو یا مالي زیانونو په اړه معلومات نشته. تر دې مخکې هم د ریختر په کچه 5.8 درجې ځمکلړزې فیض آباد او د افغانستان ختیځې سیمې لړزولې وې. سیمه ایزو سرچینو اشتسوب ورځپاڼې ته د دغې ځمکلړزې له امله د بدخشان په یفتل پایین ولسوالۍ کې د 2 کان کیندونکو د مړه کېدو خبر ورکړی و. ایرانی رسنیو د ایران پر یوې لار د 11 افغان کډوالو د لیږدونکي ګاډي د اوښتو خبر ورکړی. دغه پیښه د جمعې پر ورځ د سلواغې پر 9 د کنوج او بندر عباس پر لار رامنځته شوې چې په پایله کې 3 تنه مړه او 9 نور ټپیان دي. وژل شوي ټول افغانان دي چې غوښتلې په قاچاقي توګه ایران ته واوړي. ټول کسان د ایران جوړ پراید ډوله ګاډي کې سپاره وو چې دغه پیښه رامنځته شوه.
د ایران د دولتي روغتونونو پازوالان دغه پیښه مني. د دغې پیښې مړي او ټپیان د سرې میاشتې ګرځنده ډلو لخوا د کنوج روغتون ته لیږدول شوي دي. د طالب ډلې چارواکي وایي چې په شمالي سالنګ کې 2 بېلابېلې چلنیزې یا ترافیکي پیښې شوي چې له امله یو کس مړ او 14 نور ټپیان شوي دي. دواړه پیښې تېره شپه ناوخته شوي چې په لومړۍ پیښه کې یو 404 ډوله سپرلۍ وړونکی ګاډی له واوره پاکونکي لوډر ګاډي او دویمه پیښه بیا یو کرولا ګاډی له ټیلر سره ټکر کړی دی. د سالنګ د لوی لارې د څار او ساتنې پازوال قاضي عبدالله عبید وایي چې تېره شپه شاوخوا 11 بجې په شمالي سالنګ کې یو 404 سپرلۍ وړونکي ګاډي د واوره پاکونکي لوډر سره ټکر وکړ چې له امله یې سپرلۍ وړونکي ګاډي او سپرلیو ته زیان اوښتی دی. هغه ډیره کړه چې په دې پیښه کې ټول 12 کسان ټپیان شوي دي. په همدې سیمه کې په دویمه چلنیزې یا ترافیکي پیښه کې بیا یو کس مړ او 2 نور ټپیان شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.